لابراتوار فارم تحقیقاتی پوهنتون شیخ زاید که در فارم پوهنتون موقعیت دارد به منظور آموزش‌های عملی محصلان ایجاد شده است و زمینه مناسب را برای فراگیری مهارت‌های عملی آنان فراهم کرده است. این لابراتوار دارای تجهیزات، وسایل مجهز و معیاری است که به گونه منظم برای آموزش‌های عملی در اختیار محصلان قرار می‌گیرد و فرصت‌های خوبی را برای یادگیری عملی آنان مهیا ساخته است. فرض مثال کچیر تمون وګورو ډرای اونده په دې کې مونږ ډیر مواد وچو د دې لون وزن ګورو او همدارنګه کچیر تمون لمینر فلو وګورو په دې کې مونږ کلچر کو میډیا جوړو چې دا یو محفوظ محیط دی کلچر لپاره. انکوبیټر هم لرو چې په دې کې ډیر عملی تر سره کیږي او محصلین د ډیر وسایلو سره آشنا شوي دي او د دوی په استعمال باندې پوه شوي دي. آموزش‌های عملی در کنار آموزش‌های نظری برای محصلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محصلان با استفاده از تجهیزات و امکانات موجود روش‌های عملی و تکنیکی مرتبط با رشته خود را فرا گرفته و تجربه‌های لازم را برای فعالیت‌های آینده کسب می‌کنند. به گفته محصلان، لابراتوار برای آنان بسیار مهم و ارزشمند است. آنان در طول هفته 3 تا 4 ساعت را در لابراتوار سپری می‌کنند و در آنجا آموزش‌های عملی را فرا می‌گیرند. د امراض په مضمون کې موږ مختلف ټیسټونه لرو. ټکنالوژي په نامه موږ یو مضمون لرو چې په دې کې موږ لابراتوار ته ځو د تخمونو هغه جرمنیشن معلومو چې زموږ تخمونه څومره جرمنیشن لري نه لري. همدغه نور مختلف ټیسټونه موږ په لابراتوار کې ترسره کوو چې د محصلینو لپاره د عملی کار یو ښه زمینه برابرېدلی شي. محصلانی که مصروف آموزش‌های عملی هستند میگویند که از امکانات این لابراتوار بهره‌مند میشوند و مهارت‌های لازم را در بخش‌های مختلف فرا میگیرند. لابراتوار فارم تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زاید زمینه آموزش‌های عملی را برای محصلان فراهم کرده است و در کنار آن رهبری پوهنتون نیز متعهد است تا برای غنی‌سازی بیشتر این لابراتوار و توسعه خدمات آن اقدامات و خدمات بیشتری را انجام دهد.